أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. سورة البقرة اولنی سپارہ 122 آیت یوصل دویشتم. یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اذکروا رایات کی نعمتی اللتی نعمتنا زماغا انعمت علیکم چما کړی دی پتا سے باندې وانی فضلتکم او یقینا ما غره کړی وای تاسې علی العالمین په مخلوقات د خپل زمانه. دا غدریم خطاب دی په مخکنو الفاظو باندې. ګوره مقرر چې کله خپل انداز بدلی کنه نو کله کله په دې سامعینو باندې आवाज هم کوي هلکه وي غوږم دی د دې لپاره چې ځان ته متوجي کی. الله و ته بار بار دا خبره را تازه کوي چې بني اسرائیلو تاسو ته ویم تاسو اوري د الله نعمتونه ته یاد دي د دې لپاره چې متوجي شي. دلته په بل انداز باندې دا خبره کوي چې تاسو خو د ابراهیم علیه السلام اولاد ځان ته وای او ابراهیم علیه السلام خو نه يهودي او نه نصراني اخو مسلمان اخو موحد د الله په یووالي باندې عقیده وا او ابراهیم علیه السلام خو د دې پیغمبر د پاره دعا کړې وا چې ربنا وابعث فيهم رسولا ربنا وابعث فيهم رسولا. الله بدیو کې پیغمبر راولېګا نو دې پیغمبر او نبی د پاره خو ابراهیم علیه السلام دعا کړې وا نو تاسو ولې نه منئ؟ نو یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیه السلام اے بنی اسرائیل اذکروا رایات کی نعمتي التي نعمتنا زما اغا انعمت علیکم چې کړې مې دې پتا سي باندې وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا ما غره کړی وای تاسو علی العالمین په مخلوقات د خپل زمانه. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل واتقوا ويرګی تاسو یوما اغورزنا لا تجزی نفس چې دفع بنکی نفس یو نفس عن نفس دبل نفسنا شیئا ضربر تکلیف. واتقوا ويرګی تاسو یوما دا غورزنا لا تجزی نفس عن نفس چې دفع بنکی نفس هیڅ یو نفس عن نفس دبل نفسنا شیئا ضربر تکلیف او مصیبت ولا يقبل منها عدل او قبول بنکړی شي د نفسنا عدل سفیدی او جرمانه ولا تنفعها شفاعه او نبا پیدا ورکی دی نفس تا سپارش د چا سفارش په مولا پیدا نور کی خو دی نفس نه مراد نفس کافره دی. ګوره کافر ته د چا سفارش پیدا نور کی مسلمان ته پیدا ور کی ښا منزل الذي يشفع عنده الا باذنه استثناء پکې راغلی دا مؤمن د پاره سفارش ته دی. ولا تنفعها شفاعه او نبا پیدا ورکی دتا یعنی دی نفس تا شفاعتن سپارش ولا هم ينصرون او نبا دی سر امداد وکړی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ او یاد کا وقت ابتلا ابراهیم ربه چې امتحان اخیسته او د ابراهیم علیه السلام نه ربه رب دا ابتلا امتحان ته اخیسته او ازمایښونه ابتلاءات براوسته فاتمهن
نو ابراهیم علیه السلام پورا کړی و غیلارا یعنی په امتحانونو کې پاس شوی او په خو نمبر باندې فاتمهن رست براشي وشتم شي بارکی و ابراهیم الذي وفى ابراهیم علیه السلام خد الله پیغمبرو د الله هغه پیغمبرو وفا چې وفا کړي و وفا یعنی الله چې په کوم ځای کې امتحان کړو نو په تول باندې پورا خته ابراهیم علیه السلام وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ د بکلمات مراد څه شی دی حافظ ابن کثیر وی رحمه الله تعالی چې بشرائع و اوامر الله رب العالمین په خپل حکمونو باندې امتحان کړو په ابراهیم علیه السلام باندې نو یو خو دینو مراد وی شرائع دی چاغه ته شعب الایمان ویل کی د ایمان خاخونه او شاخونه او سانګي او باغی کی تقریبا الله رب العالمین په سوره براءت کی ذکر کړی دی چې التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر دا تقریبا 10 شاخونه دي الله په دیو باندې امتحان کړو په ابراهیم علیه السلام په دې 10 شاخونو کې په الله امتحان کړو او لس په سورۃ الاحزاب کې روان دي ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات په دې کې دا کم صفات دي په دې صفاتو باندې الله په ابراهيم عليه السلام امتحان کړو او لس په سورۃ المؤمنون کې دي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون لسأل تدي نو الله په بدیو خوینو خصلتونو کې باغ باندې امتحان کړو ابراهيم عليه السلام کامیاب شو او په دې کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې مبتل الله احدا بهن فقام بها كلها پچا باندې چې الله په دې صفاتونو کې امتحان کړی دی نو پرانه د خطه په دې صفاتونو سوا د ابراهيم عليه السلام نه او بعض علماء خدام ویلي دي چې د دې کلماتونو مراد هغه امتحاناتو چې الله په در واستلیو د نمرود مقابله وا د قوم سره مقابله وا د پلار د طرف نه مخالفت او ته ویلو چې وهجرنی ملیه زما د خوانه لاړ شه د الله بل امتحان داو د مصر دغه بادشاہ طرف نه چې براغلو بل امتحان پیداو چې په ور کې غرزولې شوی بل امتحان پیداو چې خپل بچي او خپل بیبي په داس یو شړو دشته کې پرخه او بوادن غیر ذی زرع د الله په حکم باندې یو امتحان نو پښمار امتحانات په الله کړو خو فاتمهن دا ټولي پورا کړیو د امتحاناتو کې هغه کامیاب شوی نو وایذ بتلا ابراهیم ربه بکلمات او یاد کا وخت ابتلا ابراهیم ربه چې امتحان اخیسته او د ابراهیم علیه السلام نا ربه رب دا بکلمات پسو کلمو حکم سرا فاتمهن نو پر کړي ابراهیم علیه السلام حکم لرا قال الله تفرمایلی انی جاعلک للناس اماما یقینا زګرزوم تا لرا للناس د خلق د پارا اماما مشر او پیشوا نو ابراهيم عليه السلام چې هغه امام دی د ټولو خلکو مقتدا او پیشوا دی په نور فضایلو کې خدای نبی صلی الله علیه وسلم مرتبه په ابراهيم عليه السلام هم اوچته ده خو په دې ابوت کې چې هغه ابو الانبیاء دی په اولاد کې الله پیغمبران ډیر زیات را لېږلي دي نو په دې کې هغه په ټول انبیاء باندې اوچته نو په دې معنی باندې امام دی
نو قال ابراهيم عليه السلام فرمایلی ومن ذریتی او په اولاد زما کې دینی مشر جوړ کا الله زما په اولاد کې دینی مشران راولېګا نو قال الله تفرمایلی لا ينال عهد الظالمين نرسیږي وعده د مشرۍ زما الظالمین ظالمانو ته کله اولاد کې د ظالمانو الله مشرین ورکوما او ظالمان نو علماء بعض علماء خود ظالمانو تفسیر په يهود باندې کړی دی چې الظالمین یعنی يهود ته الله دینی مشرین ورکوي دي الظالمین علماء دا خبره معلومه کړی دا چې اهل د امامت بنئ الظالمین ظالمان خلق ها کله کله بعد عذاب په تور باندې د سزا په تور په دی امت باندې مسلط کیږي څوک ظالمان خلق فاسقان خلق فاجران خلق دا کله کله الله د عذاب په تور په خلکو مسلط کوي خو اهلیت به پکې نه د دې وجنا امام جساس وی الحنفی رحمه الله د دې آیت لاندې چې ان الفاسق لا يكون خلیفتا ولا حاکما فاسق سړی باندې د مسلمانانو خلیفہ جوړیږي نه د مسلمانانو بل مشری غتاواله کیږي لا تقبل شهادته وخبره د گواهی هم نه قبليږي او په دې کې د مسلمانانو ټول عہده او منصبونه داخل دي على اي منصب كان فاسق فاجر سړی به مسلمانان اغله یو مشریم نه ورکي مشری به دلری ساتي نو دا میرټ دی چې سړی د ظلم او د فسق او فجور او د ګناه نه پاکي دا الله یو میرټ بیان کو او نور دا چې اوس سړی په موږ باندې ظالم مسلط دی نو بس دا خو باندې الله ځکه مسلط کړی چې موږ ګناهګار یو موږ نافرمان یو موږ دغه خلکو نیکان خلق الله ځکه په موږ نه راولي چې زموږ عملونه نه دي سم او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اعمالکم عمالکم استاذ عملونه چې دي کنه دا استاذ مشران دي چې څنګه عمل له قصب باندې مشر راځي نو څنګه زمونږ د حکمرانانو مخونه تور دي کنه دغه شان د زمونږه عملونه هم تور دي بدرنګ دي ځکه په موږ د خلق الله مشران کړی نو تاسو وګورئ یو بل تکنځلي چې سملې ته نه وځي څوک کوئی غړی چور او څوک کوئی گنجا او څوک کوئی مړ بس مردار نمونه یو بل تالي لکه نه د ملک د ترقی سوچته ده نه د قوم څخه فکر شته ده نه د اسلام څخه فکر شته ده نه د مسلمانانو څخه فکر شته ده ټول شي کدوان راټول شوی دي کدوان دي ټول او یو بل باندې تهمتونه الزامات بد نمونه بس بدغه کوشش کړي نو ملک بسوک سمای ودا کدوان چې الله به موږ مسلط کړی دي کنه دا اصل کې زمونږ عملونه دي زمونږ اعمال خراب دي امام فخر الدین رازی رحمه الله وی اجتماع احتج بها الجمهور په دې آیت باندې جمهور علماء دلیل نیولې ده چې على ان الفاسق لا يصلح ان يعقد له الامامه فاسق د دې فاسق فاجر سړی د دې اهل نه دی چې هغه دی د مشرۍ په کرسي باندې کېنولې شي نو تاسو خلک مونږ کې نه ولې دا وسې اولیاء دي کنه اولیاء دي زرداری یو لوی ولی دی یو لوی ولی نواز شریف ته او یو لوی ولی عمران خان دی او دا نور خو بس خدای دی وبخنو عجیبه حال له مړه بس سړی داړه دی خلې لراشي ته د فلسطین د مسلمانانو حال ته وګوره زمونږ د پاکستان کردار ته وګوره دا هغه ملک ته کنه چې د ټولو مسلمانانو وتسترګي دي د پاکستان فوج په عالم اسلام کې ټول نه طاقتور فوج دی د پاکستان سره د ټول عالم اسلام کې ټول نه مضبوط هتیار هغه د پاکستان سره وسره دي اټم بم وسره دي او د فلسطین د مسلمانانو په اړه کې د نو کوم رس کردار هم نشته چې دوی سوي چې لکه دمه کوي تاسو ولې کوي او موږ ته تکړه دی بس موږ ته تکړه دی اگر یو کس نه چاته پوسو کول چې د نو مې باندې سو واقعات راغلیو کنه
ویل چېرې 2045 کې به خلک تپوس کوي چې پاکستان څه ترقي ولې ترقي نه وکړي نو دوی به وایي چې پاکستان کې 9 مئی واقعه راغلی و دا لا بل مصیبت رئیسته ده لکه پاکستان کې ولې حالت نه جوړیږي دا بس خلک راوتی او دا چلے کړه نو دا تاسو د عمل د وجه راوتی وکړه تاسو د عمل سم کوي څوک لیونی دي چې روزي تاسو ته په سعودي عرب کې ولې د چا احتجاج وکړو چې ته په دوبۍ کې ولې چا احتجاج وکړو ځکه چې دی حکمرانانو خپل عوامو له حقونه ورکړي دي ماړه کړي دي بد بکې چې روزي بد بکې چې روزي نو تاسو د خلکو له ورکړي سي دي قسم د دې ملک په دې وسایلو سوچ وکړي کنه تاسو عجیب وسایل د ملک الله ورکړي دي کنه چې تاسو به حیران شئ وره هیڅ سپکه کم نه دي خو بس ککرای نشته دی کوپړای نه چې د ملک وچلای او چې بچا کې د چلولو اهلیت ته هغه تر پیران ممګان نه پریدي وي تاسو باندې راځي هغه ټول دنیا ته معلوم دي چې د خلک د ملک چلول شي دوی کې اهلیت سره نه پریدي وته بس نو اهل وته نه پریدي نو اهل ته د کورسي والا کړی دي بس یو بل تکنزل کوي او نو اسی ویم چې پاکستان په عالم اسلام کې ټول نه طاقتور ملک دی وره خو اس کردار یې نشته اس کردار د څه زمانہ وا چې دی يهوديانو خلاف قائد اعظم محمد علي جناح هغه د عربو له وسلې ورکړې وي له پاکستان نو آزاد شوه ټوپکې به لغسته ورکولې به هتیار به غسته ورکول به چې دا ظالمان د نګوري سر پورته نه کی دا پاکستان خو د اسرائیل په مقابله کې جوړ شوی ملک ته دا خو په نظریه باندې آزاد شوی ملک ته حکم دی هغه د حماس یو مشر دی اسماعیل هغه وی چې پاکستان مزمتی بیان ورکړ کنه ول دغه جرأت نشته چې دی خوځيږي ته مصر ته نشو ویل چې مصر د صحراګان ډکی کړی دي په دې کنټینر باندې د امریکای او د اسرائیل نه ریږي نه را پریدي خوراک د نه را پری خلک د لوګي مړ شو قسم دی بیګم مې ویډیو د نظر نه تیر شو یو کس ډوډۍ بلاس کې راغستې دي او په یو خرګاڼي کې زنانو ماشومان روان دي ډوډۍ او تور کې خزر خوشاله نه په جړا شي غریبه دا څوک دا زمونږ استاد مور ده زمونږ استاد خور ده مسلمان ده د لوګي نه خلک مري او مصر بغیرت حکومت دا جرأت نشي کولای چې کم از کم د خوراکونو خور پری دي کنه او پاکستان قلاري د یو بل تقریبانونو کې لاسه چو یا ظالمانو لکه تاسو اندازه ولګوي کنه چې پاکستان څه نشي کولای الګا څه چل به وشي یمن ډېر مضبوط ملک دی کوم ډېر مضبوط ملک چې یمن وته کرخه راګاږي وته وی چې په طرف باندې با تاسو خپل جازونه نه راولي او کو جاز امراغ نو پوز پروتي او امریکای هم پسې دا پسې و پرشیدل او برتانیې هم پسې و پرشیدل سی ولا وکړو هغه ملک چې هغه څو کارونه مسلسل په جنگونو کې دی نو پاکستان نشي ورکولای خدا غلامان دي په دې چې د کوپر پتو ولې کنه نو ام کم به دا د ظالمان په موږ باندې مسلط دي ستاسو نه الله تاسو نه کوي چې تاسو سره الله اختیار درکړو کو اسی دباو په امریکا او په اسرائیل باندې وکړو کنه هیڅ سبب نه یار سبب ټیک ټاک خو قلار په لکونو مسلمانان زموږ مخې ته قتلېږي شهیدان کیږي زموږ خويند ومند به ستر شوي به حجاب شوي او ځنه به ګلاد دي چې شغل لګیان دي مړو تاسو ټول دنیا ټیکا غسته ده بالکل ټول دنیا ټیکا مغسته ده چرته مسلمان باندې تکلیفي زموږ سره دردي باغې باندې چې زموږ مسلمان رور ده وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ او یاد کا وخت ابتلا ابراهيم ربه چې امتحان غشته او د ابراهيم عليه السلام نا ربه رب داغ فأتمهن بکلمات پسو کلمو سرا فأتمهن نو پورا کړیو ابراهيم عليه السلام دغه حکمونو دغه کلمو لرا بکلمات پس حکمونو سرا فأتمهن نو پورا کړیو ابراهيم عليه السلام هغه حکمونو لرا قال الله تفرمایلو انی جاعلک للناس اماما یقینا زګرزوم تعالی را للناس د بار د خلقو اماما مشر او پیشوا او مقتدا نو ګور ملت ابراهیمی وسم داده چې د هر طاغوت نه به انکار کې د هر طاغوت نه د الله د بندګۍ اقرار وکې نو قال ابراهیم علی السلام فرمایلی و من ذریتی
او اولاد زما کوم دینی مشر جوړ کا دینی مشران پکې جوړ کا دغه سره خپل اولاد هم غمو چې الله زما په اولاد کې دا مشری جاری وساته. قال ابراهيم عليه السلام فرمایلی و من ذریتی او په اولاد زما کوم دینی مشران جوړ کا. قال الله تفرمایلی لا ينال عهد الظالمين لا ينال عهد الظالمين نرسیږي وعده د مشرۍ زما ظالمانو ته. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ د کعبه فضیلت. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ او کله چې ګرځولو مونږه البیت بیت الله شریف مثابة للناس زید ثواب د پر د خلقو ثواب او د اجر زید الله په اجرونو بدلی ور کوي. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ يَوْمٌ پکې په یو لاک باندې دی یومون دی پکې وکړو دومره اجرونه د الله تعالی درکې. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ او کله چې ګرځولې ومنګه البیت بیت الله شریف کعبه مثابة للناس زید ثواب د پاره د خلقو. د مثابي ډېر معناګانې علماء کړی دي. یو مجمعا لهم د خلقو درجه مکیدو زه ملجأ لهم عبد الله ابن عباس وی د خلقو د پناهي زه او دریم مرجعا د خلقو د رجوع زه ده چې بنده الله ته فریاد کوي نو الله ته د فریاد زه ده. امام مجاهد وی او امام جبیر رحمه الله تعالی وی موضع ثواب يصابون بحجه واعتماره د امام عطان هم دا نقل کړی چې په عمره په حجونو چې خلک دلته راځي نو الله بوله په اجرونه ور کوي په طوافونو بوله اجرونه ور کوي. مثابة للناس زید ثواب د پاره د خلقو و امن او زید امن دا زید امن زید دا زید امن چې من دخله کان امنا سوق چې وردن نشه بس دې په امن کې شو. که مجرم وردن نشه کنه د امام ابو حنیفه رحمه الله رای دا د مجرم بدن نه وجلې کیږي دا به هر رئیس تل کیږي وجلې کیږي به بیا دغه به تغسته کیږي قصاص. اگر چې باقی ائمه قائل دي د بعضو احادیث په بنا باندې نبی صلی الله علیه وسلم ابن خطل یو ظالمو چې پیغمبر علیه السلام بس بیرته بده ویلي اغه چې کله دغه فتح شو مکه نو صحابران ول الله پیغمبر هغه ابن خطل ظالم چې دین او هغه د کعبه په پردو په سن خطه دی نبی علیہ السلام متو فرمایل ول اقتلوه ولو كان معلقا بستار الكعبه ولکه د کعبه په پردو په سن منخل مړی کوي ځکه چې د اسلام ګستاخی نه کړی پیغمبر په شان کې ګستاخی نه کړی مړی کوي. امام ابو حنیفه وی دا د امن زیاده که مجرم دن ورغه هغه بونی شو بار به روباسي د حرم د زمکه نه التبت قصاص والی. حدیث کې دا راغلی دی چې خمسه یقتلن فی الحل والحرم سه استثناءات پکې دي یو 15 سيزونه داسې دي چې هغه په حرم کې موجلې کیږي او په حل کې به موجلې کیږي. یو الغراب او دویم الحدأتو باخه کارغه اول فأرتو او مگا والحیتو مار والعقرب والعلم لیونیس په او هغه حشرات چې هغه موزي دي نو خیر دی هغه وجل شي په حالت د احرام کې به نه وجني او نو کوم مسلې جوړي نو وجل شي. نو امنا او زید امن واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واتخذوا او فرمایلی الله ومنګه واتخذوا او نسی تاسي من مقام ابراهيم د مقام ابراهيم سره مصلن زید منځ د مقام ابراهيم بخوا کې منځ کوي. نو د تواب نه چکل مونږ فارغ شو کنه د مقام ابراهيم په خوا کې 2 رکعات منځ کول رکعتین د طواف دا مستحب عمل له طواف نه فارغ شو د مقام ابراهيم په خوا کې 2 رکعات منځ وکا او کو زین ملاویږي نو خلکو جقه م جوړوا حرم کې په بل ځای کې وکا خو ور دادا چې په دغه ځای کې وکړی شي واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مقام ابراهيم کته څو خګره کعبه نه راته خو یو د شي دغه جوړ شوی د شیشه دا او پای کې دن کانه پروت دی. ابراهيم عليه السلام چې کله کعبه جوړوله
نو په دې کاڼي باندې وته ولاړو په دې کې د ابراهيم عليه السلام د خپل نخې پکې دي او دا په اوله کې زموږ استاد غوښتل دا دور مالي دل او دا بخکاره پراتو دا کاڼي بخکاره پروتو خو دې خلکو بخکلو او بس خلکو ته بل څه جوړ کول حجر اسود په شان خلکو خکلو بیا نو د کاڼي خکلول خو نشته دی حجر اسود خکلول شته دی خو ځکه چې پیغمبر علیه السلام خپل کړی دی فضیلت ول بیان کړی دی عمر رضی الله عنه بشراغ حجر اسود ته بودري دو ورزما دي په الله قسم جما ته پته چې ته کاڼي لا تنفع ولا تضر نشاله څه پیدا ور کول شي نه نقصان حکومت الله پیغمبر نه ویلي د رښتې خپل کړي ما هم نه خپل کړي نو دي خلکو بدا مقام ابراهيم د کوم ګټه چې پرته دا به خپل ولا به د حکومت بند کړه په دې شیشه کې اوس په شیشه په سم ختیام خپل د بلا شینا نو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى او الله وی فرمایلی ومنګه اتخذوا ونسی تاسو من مقام ابراهيم د مقام ابراهيم سره او دغه په خوا کې مصلن زید منځ جای نماز وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل او حکم کړه ومنګه ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليهم السلام ته ان طهر بيتي للطائفين دا چې پاکي دا دوانه بیتی کور زما للطائفین د پاره طواف کوونکو والعاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو والرکع السجود او د پاره د رکوع سجده کوونکو زما دا کور پاک کړي نو ګور ظاهری پاکي مراولي چې ګندګي پکې دن نه نه او دویم دا چې باطنی پاکي مراولي د شرک نه پاک کوي ګور دا د شرک زینه ده وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد جمعتون د الله د بندګۍ ځایونه دي په دې کې به الله سره ور بالکل شرک نه کوي او د مکه مشرکانو ظالمانو سره کړو 300 بوتانه وردن نه کړو او کارونه به تقسیم کړو چې دا د پلاني کار بوت ته او دا د پلاني کار بوت ته او دا کار کوي او دا کار کوي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله راغی نو کعبه ته نه دن کېده صحابه ته ویل دا لول را پاکه کوي دا کچره ته روباسي غن ته روباسي بوتان ته روباسي نو غونډه مات کړه ارسه صفا کړه بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورغه نو تاسو اوس موږ ګورئ کنه په دې حرمینو کې د صفای کم تنظیم د سړی حراج د په لکونو خلک وزي او نوځي کنه او کچره به ونی نه ګندګي به ونی نه دا سه مضبوط ټیمونه دي چې هر ټیم پکې دا خوشبوياني چې ته بدبوئی به محسوسه نه کی ګندګي به ویني نه ارز پاک صفای دي نو دا الله د هر کور د صفای حکم دی مونږ ته یوازي بیت الله او کعبه نو هر کور د الله چې څومره صفای او څومره خستین خون کوي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَلَ چې فرمایلی ابراهيم عليه السلام رب ازما ربا اجعل هذا بلدا آمنا وګرځه دا خار بلدا آمنا وګرځه دا خار آمنا امن والا هذا بلدا آمنا ابراهيم عليه السلام چې کله کعبه جوړ کړه او بچي وسره د اسماعیل علیه السلام نو دلته خو بادیان نه وي نو دا کعبه اول ابراهيم عليه السلام نه جوړ کړي وره کعبه اول نه آبادی چې شو دا ملائکه کړي و او بیا دا وخت باندې ورانه شوی دا او جوړه شوی دا ورانه شوی دا او جوړه شوی دا نو یو تعمیر ابراهيم عليه السلام کړو ابراهيم عليه السلام ته الله د کعبه د بنیادونو خودل چې په دې ځبانه کعبه بنیادونه دي په دې کعبه آباد کړه الله کور په آباد کړه نبی ابراهيم عليه السلام هغه باندې کعبه جوړ کړه او د سیرت په درس کې تاسو ته تفصیلی خبره کړې و چې بیا دسه وخره غلېو چې د مکی دلته دغه چې دغه د کعبه د مکه د نوونه دي کنه خړګې دي نو دین اونو د وب پر غلې وی سیلابونه پر غلې نو د کعبه د بنیادونو کمزوري شوی نو د مکی مشرکانو بیا بل تعمیر د دې کړو او اغیم ډېر عجیب انداز کړو د الله کور د الله د خپل کور حفاظت کوي نو څه شرایط یې خو
چې مالونه راجمع کوي خو په دې مالونو کې وګوره حرام مال نه چې چا څه حلال مال وسره دی بس اقر وړي او کعبه په جوړو نو حلال مال راجمع او باغی باندې چې کعبه جوړ کړه نو دا غینه د حتیم بار شو دا بار چې کوم دیوال لګنده کعبه حصہ ده خو ولر حلال روپے ختم شوي څه چلو کو حرام به کې ولګو نه حرام به کې نه لګو بس خیر دا اعتبار پاتې شي خو د الله کور دی بده کې موږ حرام روپے نه لګو نو بس دغه حتیم اعتبار کړو بیا نبی صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله عنها وی بخاری کې حدیث ده چې وزل نبی علیہ السلام فرمایل چې لولا حدثان قومه کې کستا دا قوم نو مسلمان شوه نه وي نو لهدمت الكعبه ما به کعبه ورانه کړي زګه دا نو مسلمانان دي کې اوس کعبه له ګوته ورولم اوس بوچاله کعبه ورانه کړه کعبه خلاصه کې اوس د چرته چا قبر له لاس ورولو کنه د ولی قبر لا او تا ویل چې دا قبر د سنت ته برابرو ما والله که څوک د ژوند دی پری دي وجلې به استجده د اولیاء کو استاخ ده نو پیغمبر علیہ السلام ول قوم د نوې مسلمان دی زګه ولا ګوت نشم وروړې ورنه ارمان می ده چې کعبه ورانه کما اول بنیتها على اساس ابراهیم او د ابراهیم علیہ السلام چې کوم بنیادونه دی پاغي باندې جوړ کوم د حتیم بکې دن نکم اول جعلت لها بابین دو دروازې ولا جوړ کوم چې په دروازه ور نوځي په بلته وځي اول الصقت بابه بالارض او دا دروازه وسوچته ده چې دا د اسمه کې سره ولګوم چې دنه ورتلو کې وته تکلیف نه خو بیا هغه ونه شو د الله د پیغمبر په ژوند بیا چې کله عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه دا د عبد الملک ابن مروان دور دی د بنو امیه دور هغه چې کله د حجاز د غشدا حجاز قبضه کو نو هغه ول د پیغمبر علیہ السلام د ارمان پورا کوما نو کعبه ورانه کړو د حتیم په کې دنک او به چې حجاج ابن یوسف کله د عبد الله ابن زبیر خلاف لشکرکشي وکړه او مکه باندې حمله وکړه نو په منجنیق باندې د ټوله مکه وشتله اکانی پر اورول او به دا غینه پس راغې او د عبد الله ابن زبیر په ضد کې واپس کعبه ورانه کړه او عقد مشرکانو چې کوم بنیاد په پکې جوړ کړه اوس چې څنګه ده بیا کله عمر ابن عبد العزيز چې مسلمانانو بادشاہ شو حاکم شو امیر المؤمنین شو نو هغه فتوا غوښتي و د امام مالک نه چې تماله فتوا راکا چې زه د حجاج چې کوم آبادی کړي د مشرکانو چې کوم بنیاد ده چې زه دا وران کوم واپس یې په غړو بنیادونو کوم چې عبد الله ابن زبیر جوړ کړو د ابراهیم علی السلام د آبادی چې کوم بنیادو چې باغې جوړ کړم نو امام مالک شه بوله فتوا ورکړه په الله د کور نو مسخره ما جوړوي سماله بستا خلاف بل راشي نو به ورانه ول بس هم دقه خده پرېدا په دقه باندې نو وسه پوری اقا آبادی ده د حتیم ته بار ده او بس په دې کې د الله خپل حکمت ته د کعبه د سو ګردن نکیدش کعبه خو سره چاته نه کولاوي نو مسلمانانو د پر اسانی په دې کې دا چې ودی حتیم کې دن نه دوه رکعات مونږ وکړو کته چې په کعبه کې دن نه مونږ کړي سونه اسانی ده پار کار کې د الله خپل حکمتي نو ویز قال ابراهیم او یاد کا غوخ کله چې ویلو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام رب اجعل هذا بلدا امنا رب ازما ربا اجعل هذا وغرز ودا بلدا امنا خار د امن والا ورزق اهله من الثمرات ورزق اهله او رزق ورکا ازما ربا اهله سیدن کو د خارتا من الثمرات د میونا من امن منهم بالله واليوم الاخر اغه چاته چې ایمان راوړی د دین په الله باندې واليوم الاخر پورز رستنی باندې پدې من امن کې علماء رد په مشرکانو باندې چې ابراهيم عليه السلام خو مشرک او کافر باندې خپل روړې مرامه کړی دا چې الله روړې مولا مور کوا ورزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله الله چې چا به ایمان راوړی دی نو فراخ رزق ولا ورکا میوه ولا ورکا او د ابراهيم عليه السلام د دعا هغه اثرات دي چې هر قسمه میوه ملاوي رزق پکې فراخ ده د مکی خار خو د مدینه د رزق فراخي د مکې نم نور ډیره ده غره په مکه کې دومره نه یې څومره چې په مدینه کې
او هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د دعاګانو اثرات دي او برکات دي چې نبی علیہ السلام فرمایلی په دعا کې چې الله د ابراهیم علیہ السلام د دعا د وجه نه په مکه کې څومره برکات چولې دي الله دا غي د چن برکات په مدینه کې واچو مدینه رزق نورم فراخه ده ورزق اهله من الثمرات او رزق ورکه اوسیدونکو دیتا من الثمرات د میونا خو من آمن منهم بالله اغه چاته چې ایمان وروړی د دیونه بالله بالله باندې والیوم الاخر او ورځ رستنی باندې قال الله فرمایلی دعا دی قبول ادا هو من کفر فامتعه قليلا ارغه چا او هرغه سوک کفر چې کفر اختیار کو نو الله وی فامتعه قليلا نو پیدا باور کما غتا قليلا لګ غوندي پیدا بوله ورکم علماء دې کې اشاره ده اصل کې دې خبره ده چې د رزق مستحق ټول د رزق بټول لور کوما کافرانو له امر کوم چې کوم به کافر دي او کوم به موحدین او مؤمنان دي نو هغه له امر کوما خو امامت به صرف مؤمن لور کوما مشرع حق دا به د مؤمنو چې صحیح بنده ده نو ګور په دې امت کې نیکانو ته مشري ولې نه ملاويږي ځکه چې عام خلکو کې مشري دغه نشته ده اهلیت نشته ده د مسلمانانو د اهلیت او د مسلمانانو د مشرعي اهلیت پچا کې نشته په دې موجوده معاشره کې کله چې وسړی پیدا شي کنه نو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و دا د مسلمانانو د محکومیت او د مغلوبیت چې کوم دور دی کنه چې مسلمانان به محکومي مغلوب وي وهل کېږي به دا به د دوري چې مسلمانانو کې به د مشرعي سړی نه قحط الرجال بی د مشرعي سړی باندې پیدا کی خو چې کله به الله سړی پیدا کی کنه امام مهدی الله به یو شپه کې اصلاح وکي د مشرعي د پاره به فټ کی د مشرعي صلاحیتونو به الله پیدا کی نو بس الله به مسلمانانو له خلافت ورکړي نو زملګری خپوول چیرې الیکشن کې دا چلو شو دا موټر بند کړي طالبانو او په بیګي نو ما وتل ماده چللې چې کې دیشي په منګه کې د مشرعي اهلیت نه د مشرعي لایق بنیو کې دیشي په دې حالت کې د پاکستان منګه ته اوس پارلې شي نور به مشرمو نو لزان شرموي په دې کې به خیری د الله په فیصلو باندې راضي شي او ځان ته توجه ورکړي ځان ته چې مونږ کې الله کمی کمزوري دي الله دا کمزوري زمونږ نه وباسا مال ځان لم توجه ورکيو خپل ملګرو لم توجه ورکي نو الله بکارونه سميږي وره نو قال الله تفرمایلی ومن کفر او چا چې کفر اختیار کړ دیونه فامتعه قليلا نو پیدا باور کما غت لګ غوندي او ثم اضطره الى عذاب النار او بیا به مجبورن بو زمغلرا الى عذاب النار عذاب دورتا دا ثم اضطره الى عذاب النار علماء معنی کوي چې پھر اس کو جبرن بلاؤنگا دوزخ کے عذاب میں چې د دنیا کې کفر او شرک کې زندگی ته رکھی نو کو د درړ غواړیو کو نه غواړو جهنم ته بیا ځي کنه نو ثم اضطره بیا به مجبور کم دلرا او مجبورن ببوزم دلرا الى عذاب النار عذاب دورتا وبئس المصير او بد زید د ورتلو اللهم لا تجعلنا من اهلها الله د جهنم نور نه مساته وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم او یاد کا وخت يرفع إبراهيم القواعد چې پورته کول ابراهيم عليه السلام القواعد بنیادونه د بیت الله شریف د کعبه بنیادونه پورته کول او آبادی کولا القواعد من البيت بنیادونه د بیت الله شریف و اسماعیل علیہ السلام دون لګیا دی پلار او زوی او د الله کور جوړی سمره مقدس آبادی د مقدس کار او مشن ده د الله کور جوړول نو ګور جمعهتون جوړول د ابراهیم علیہ السلام مشن ده د الله کور جوړول
او پدې کې قرباني کول د ابراهيم عليه السلام مشن ده وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ او یاد کا وخت چې پورته کول ابراهيم عليه السلام القواعد بنیادونه د القواعد من البيت بنیادونه د بیت الله شریف د الله د کور و اسماعیل عليه السلام او ویل دي دوانو چې ربنا ای زمونږ رب تقبل منا قبول کی دا عمل زمونږ الله دا عمل زمونږ قبول کا انك انت السميع العليم یقینا توریدن کې زمونږ د دعاګانو او العلیم په زمونږ په نیتونو باندې الله ته زمونږ دعا اوري الله ته زمونږ د نیتونو نه خبري ګوره د الله کور جوړي او د الله په حکم یې جوړي او د عام کورم نه د کعبه ده او بهم په اخر کې دعا کوي چې الله د عمل زمونږ نه قبول کا لہذا چې کلم بندنه یک عمل وکي کنه ورستو به د قبولیت دعا کوي چې الله د عمل می قبول کا ځان ته بغیر کی ګونه ګوره مونږ به شی عمل بم صحیح مړه د هر عمل نه پس دعا پکار ده مونږ دی وکړو الله د مونږ می قبول کا تلاوت دی وکړو الله زمانه با کمی کو تاهی شوی الله تیرا ته معاف کا د عبادت می قبول ذکر دی وکړو صدقه او خیرات دی وکړو د چا څه د خېګړه وکړه الله تی زمانه قبول کا دا دعا پس کورستو نو ربنا تقبل منا اے زمانگ ربا تقبل منا قبول کی زمانگ دا عمل انك انت السميع العليم یقینا تا السميع اوریدن کے زمانگ دا دعاگانو العلیم پوئے زمانگ پنیتنو باندے ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا اے زمانگ ربا وجعلنا مسلمين لك اگرز منگ دوانا مسلمین لکا تابدار استاد پارا اللہ د خپل ذات تابدارم جوڑ کا د خپل ځان تابدارم کا مسلمین لکا علماء وی موحدین لکا او لا نعبد غیرک اللہ یواز استاد بندگی توفیق را کا جستا سپ عبادت کی سوک شریک نکو اللہ د شرک نم وساتا ربنا وجعلنا مسلمین لکا ربنا ایز منگ ربا وجعلنا وگرز منگ دوانا مسلمین لکا تابدارستا ومن ذریتنا و دا اولاد زمنگنا امتا مسلمتا لکا اللہ پخپل بندگی کے مستعمال کا اللہ پخپل بندگی کے مستعمال کا دی دعا مطلب امدق دے ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا و دا اولاد زمنگ نئی وڈلا مسلمتا لکا تابدارستا اللہ زمان پا اولاد کم تابدار ڈل پیدا کا وارنا مناسکنا وتب علینا او خای منگتا طریقی دا طول عبادتون زمنگا وتب علینا و توب قبول کی زمنگا انکا انت التواب الرحیم یقینا یہ تی اللہ التواب دیر توب قبل ان کے الرحیم و مہربانا نو اللہ منگا بخبل طاعت و تابداری کے استعمال کا دیو مشر دعا میں وریدنا ویلی اللہ کا زمانگا زڑی غواڑی او کنی غواڑی تم خپل بندگان جوڑ کا مرسون خوگا دعا کہ زمانگا زڑی غواڑی او کنی غواڑی اللہ پا خپل بندگی کیوں گا لگا نو رست براشی واللہ یرید ان یتوب علیکم نو علت علماء معنی دا کئی کنا اللہ ارادہ لری ان یتوب علیکم چتا سے خپل بندگی کیوں لگئی خپل بندگی کیوں لگئی او یرید الشیطان ان یضلکم ضلالا بعیدا او شیطان ارادہ لری چتا سے بیلا رکی دا اللہ دا بندگی نمواری نو دا اللہ بندگی مخوخا دا دا شیطان بندگی مخوخا دا و دا سونا خیستا دعا دا منا دا دعاگانی بخبر دعاگانو کی شامل کی خان ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک ربنا ایز منگ ربا وجعلنا وگرزو منگ دوانا مسلمین لکا تابدارستا ومن ذریتنا دا اولاد زمنگنا امتا مسلمتا لکا یوڈل تابدارستا
وارنا مناسکنا ګور د خپل اولاد غم بم کوي وای ځان ته بدوا نه کوي الله اولاد مې د گمراهۍ نه وساته اولاد مې د شرک نه وساته د بيدینۍ نه وساته وارنا مناسکنا او خای منغتا مناسکنا طریقې د ټول عبادتونو زمنګا مناسک کې علماء ډېر دغه کړي دي تفسیرونه وراجح دا دی چې د ټول عبادتونو طریقې ته مراد دي وارنا مناسکنا او خای منغتا مناسکنا طریقې د ټول عبادتونو زمنګا وتب علینا او توبه قبول کی زمنګا توفیق د توبې را کې انک انت التواب الرحیم یقینا نیت التواب ډیر توبه قبلون کې الرحیم او رحم کون کې ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه د دین مرکزی آباد کو الله دې له دې بهترین مدرس انتظام موکا مرکز خو جوړ شو اوس به کې د الله دینم خودل غواړي نو الله یو بهترین مدرس ول راولېګا یو بهترین معلم او استاد ول راولېګا نو د پیغمبر مشن داو صلی الله علیه وسلم خلقو ته د قران ناظره خودل او خلق ته د قران معنا او مفهوم او تفسیر خودل خلق په نیک عمل باندې آماده کول د عمل ترغیب ور کول د پیغمبر مشنو نو چې دا څوک د هپس کلاس چلےږي نه ته د قاریان نه دي چې څوک د قران په ناظره باندې خي او په تجوید باندې خي او د هپس کلاس ته ناشتي دي د ډېر پس خيګم زم د سومه نیک بخت خلق دي کې دې چې چاته دا وړوګه خدمت کوي خدا وړوګه نه دی ګوره اصل کار د پیغمبر سو یتلو علیہم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحکمه د قران الفاظ چاته سمول تاسو لوی قربانی ده او ګوري ډیر ګران کار دی دا نظر او قاعده چې مشمونو ته خېګنه سویل مازغه کړه کوي دونه ګران کار دی ربنا از منګر با وبعث فيهم رسولا راولېږي په دې مکی والو کې فيهم په دې مکی والو کې رسولا پیغمبر استاد او معلم منهم د دې د جنس نا یتلو علیهم آیاتک چلولی په دې باندې آیاتک آیاتون استا آیاتون بالولی یتلو علیهم آیاتک علماء وی المراد من تلاوت الآیات د قران د تلاوت نه مراد وې سدي د آیاتونو تلاوت نه تلاوت ما يوحى اليه صلى الله عليه وسلم من الآيات الدالة على التوحيد والنبوة د دې مراد هغه آیاتونه دي یعنی قران مجید ته مراد ده چې د الله د توحید دعوت پکې ده د نبی له سلام د نبوت دعوت پکې ده چې د نبی ومنه ید په نقش قدم باندې روان شي ومن التزکیه او بیا الله فرمایي چې ويزکیهم تزکیه مراد څه دي الدعاء دعوت ورکول دي الى الكلمه الطيبه کلمه د کلمه طرف تخلق له دعوت ورکول المتضمنه للشهاده الله اله الا الله چې باغی کې توحید دعوت پروت ده د نبی له سلام د رسالت او د نبوت دعوت پکې پروت ده تزکیه ده نو د پیغمبر کار سو خلکو ته د قران الفاظ سمول خلکو ته د قران معنا خودل او په خپل ارشادات باندې د صحابه او اخلاقی تربیت کول اخلاقی چې اخلاق یې سب شي نو ربنا وبعث فيهم رسولا از منغربا وبعث فيهم رسولا راولېږي په دې مکی والو کې رسولا پیغمبر منهم د دیو د جنس نا یتلو علیهم آیاتک چلولی په دې باندې آیاتونه استا ويعلمهم الكتاب والحکمه او تعلیم به ورکړي دیو ته الکتاب د کتاب والحکمت او د سنتو د کتاب نو مراد قران مجید ده د حکمت نو مراد د پیغمبر علیه السلام سنت دی او حدیث او طریقې دي ويزکیهم او پاکي بدی ولرا د غلط عقیدونا د غلط خوینو خصلتونو انك انت العزيز الحكيم يقينا غالب او حکمت والا
ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. په دې آیت کې الله امر کوي د ابراهيم عليه السلام د ملت او د دین په تابعداري باندې، او هغه څه شو د توحید دینو، هغه د توحید دینو. او دا يهوديان او نصارا کله ملت ابراهيمي دعوه کوي نو دا هم موحدین نه دي، دا هم مشرکان دي. نو دا څنګه د ابراهيم عليه السلام ملت شو؟ د ابراهيم عليه السلام په ملت خو اصل کې د محمد رسول الله عليه السلام امت روان دي، ځکه دا موحدین دي، هغه دین د توحید دنیا ته راوړو. په دې آیت باندې عالم کتاب لیکلی دی، ملت ابراهیمی د کتاب نوم دی، موږ دنه مکتبه کې پروت دی. او تواغید کا انکار او رب العالمین کا اقرار، نو ډېر زبردست تشریح دی آیت لیکلی ده. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه، او مخناړی عن ملة ابراهيم د دین د ابراهيم عليه السلام نه، الا من سفه نفسه مگر هغه څوک سفه نفسه چې قمقل کړی نفسه ځان خپل ځان په قمقلو کې چولې، د سړی به د ابراهيم عليه السلام د ملت او دین نه مخړی. ولقد استفیناه فی الدنیا، او بشک ورکړو مونږ هغه په دنیا کې، وانه فی الاخرة لمن الصالحین، او یقینا غبی وانه فی الاخرة، او یقینا غبی په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د کاملو نیکانو نه. دنیا کې مم الله وی غره کړو، امتحانات می پر واستلیو، د خپل دین د تبلیغ د پاره می غره کړو، نبوت می ور کړو، د انبیاء پلار می جوړ کړو چې په اولاد کې ډېر به پیغمبران الله را لېږلي دي. نو داسې پیغمبر د ملت نه به څوک مخړی، هغه څوک به تړی، څوک قمقلی، ځان په قمقلو کې اچولی. ومن يرغب عن ملة ابراهيم، او مخناړی د دین د ابراهيم عليه السلام نه، الا من مگر هغه څوک سفه نفسه چې کم عقل کړی نفسه ځان خپل ځان قمقل کو په قمقلو کې ځان واچو. ولقد استفیناه فی الدنیا، او بشک ورکړو موږ دلته په دنیا کې، وانه فی الاخرة، او یقینا هغه په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د کامل نیکانو نه. اذ قال له ربه اسلم، کله چې ویلی وغه رب د اسلم، ځان وسپار الله ته، ځان وسپار ماته. الله ته فرمایلو چې ما ته ځان وسپاره. نو قال فرمایلو ابراهيم عليه السلام اسلمت لرب العالمین، ما ځان سپارلې ده رب د مخلوقات ته. الله ته خو هغه ذات چې د ټول مخلوقات پرورش کې د غي پالل کې الله ته ځان سپارلې ده. اذ قال له ربه، کله چې فرمایلی د رب د اسلم ځان وسپاره تابعدار شه. نو قال ابراهيم عليه السلام فرمایلی اسلمت، ما ځان تابع کړی دی، ځان مې سپارلی دی لرب العالمین، رب د مخلوقات ته. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، د ابراهيم عليه السلام سره او د هر پیغمبر سره د خپل اولاد غم مسری غره، اغه چې دنیا نتلنو په اسلام باندې وصیت کړي خپل اولاد او بچو ته. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، او وصیت کړو په دې دین اسلام سره، په دې دین اسلام باندې. ووصى بها ابراهيم، په دې ملت او په دې کلمه د توحید باندې وصیت کړو. ووصى بها ابراهيم، وصیت کړو په دې دین اسلام باندې. ابراهيم عليه السلام بنيه خپل زامنو ته، ويعقوب عليه السلام وصیت کړو په دې دین باندې. او هر پیغمبر په دې دین وصیت کړی دی، دین د توحید. ځکه د انبیاو د ټولو انبیاو دینونه هغه په اصول کې یو شانت دي، اصول کې یو شانت دي، فروع کې اختلاف وو، خو په اصول کې ټول یو شانت وو. یا بنیا، یعقوب علیہ السلام سے فرمایلو یا بنیا، ابراهيم عليه السلام او يعقوب عليه السلام دوه خپل زامنو ته فرمایلیو چې یا بنیا اے زامنو، ان الله اصطفى لكم الدين، بشک الله غوړه کړی د تاسو لپاره دین د اسلام. فلا تموتن الا وانتم مسلمون،
نو خامخا ممری تاسي الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسي مسلمانان تابعداري کوونکي د الله لا تموتن مطلب دا نه چې ممری مطلب دا و چې په داسې حالت کې ممری چې تاسي په اسلام باندې نه او په توحید باندې نه توحید په کلمه باندې مړ شي یعنی په دې باندې ثابت قدم پاتې شي ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب فلا تموتن مفسرین وی معنی دا دا چې فلا يكن موتكم الا على حال كونكم ثابتين على الاسلام مرګ د پتا سے په داسې حالت کې راشي چې تاسو په اسلام باندې ثابت قدم یې مضبوط یې ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب او وصیت کړو په دې دین سره په دې دین باندې او د دې دین په باره کې ابراهيم عليه السلام بنيه خپل زامنو ته او يعقوب عليه السلام خپل زامنو ته فرمایلیو دې دوانو یا بنیا اے بچو زمنګا اے زامنو زمنګا ان الله اصطفى لكم الدين بشک الله ورکړی د تاسو لپاره دین د اسلام د ژوند ترولو قانون بمسي اسلام فلا تموتن پس ممری تاسي نو ممری تاسي دنیا نه مزي الا وانتم مسلمون مگر په داسې حالت کې چې تاسو مسلمانان یې یعنی د الله تابعداري کوونکي ام کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت دیو بدا خبره کړو دا خبره به عامه کوله چې یعقوب علیه السلام زمونږ په دین باندې وصیت کړو زمونږ چې کوم دین د يهودیت په دې باندې وصیت کړو نو الله وي تاسو ته ولاړ وي چې یعقوب علیه السلام کله وفات کېده نو څوک ته ولاړو چې دا وصیت یې کړو یعقوب علیه السلام د څه وصیت کړو الله وي زید ته هم تاسو واورئ ام کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت آیا وی تاسو شهداء حاضر تاسو حاضر وی اذ حضر يعقوب الموت کله چې را حاضر شو یعقوب علیه السلام ته مرګ یعقوب علیہ السلام چې کله وفات کېدن ولې تاسو وایسو تاسو ولاړ وای اذ قال لبنيه کله چې ویلو لبنيه خپل زامنو ته ما تعبدون من بعدي د څه عبادت بکوي تاسو من بعدي رستو زمانہ د چا بندگی بکوي من بعدي رستو زمانہ پس به د چا بندگی کوي نو قالو ویلو د یعقوب علیہ السلام اولاد نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق نعبد الهك بندگی وکو منگا الهك د معبود ستا د معبود او د اله بندگی وکو چې الله دې و اله آبائك او د معبود د پلار نکستا استا د پلار نک چې کوم معبود دغه بندگی وکاو ابراهيم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام پلار سوګو اسحاق علیہ السلام او دغه پلار سوګو ابراهيم علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام ورور سوګو اسماعیل علیہ السلام دا ټول ته یاد کړه چې ستاسو د پلان نه کې کوم دینو او کوم الہ او معبود د بندگی وکاو قالو فرمایلیو د یعقوب علیہ السلام د اولاد او زامنو نعبد الہک بندگی وکاو منګه الہک د معبود ستا او الہ ابائک او د معبود د پلار نکستا ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام الہا واحدا چې معبود دی یو الہا واحدا چې معبود دی یو دا سره هیڅ شریک نشتا د کوم ذات بندگی چې هغه کړه او موږ هم دا ذات بندگی کو د دین دا خبره معلومه شو چې په انبیاء باندې ګوره مرګ راځي په انبیاء باندې مرګ راځي نبی علیہ السلام ته الله په قران کې فرمایي رست براشي انک میت و انهم میتون پیغمبر بتا بریم ګوره مرګ راتلون کې په دیو بم مرګ راځي سليمان علیہ السلام مبارک الله فرمایي چې فلما قضینا علیه الموت کله چې باغ باندې مرګ فیصله وکړه وفات شوه پیریانو ته پته نه لګیدل د نبی صلی الله علیه وسلم بارک الله فرمای چې وما محمد الا رسول
پیغمبر علیہ السلام خود الله پیغمبر دی قد خلت من قبله الرسل لدنا مخکې نور پیغمبران تیر شوي دي اف اماتا کچری دې مړ شي په خپل مرګ وفات شي او قتل یا شهید کړي شي انقلبتم على اعقابكم تاسو به خپل پوندو ګرځي یعنی په شابه تختې تاسو نو پیغمبرانو باندې مرګ راځي پیغمبران عالم الغیب ندي حاضر ناظر ندي ګوره زکه چې دا خبره مې زکه وکړه چې بیا خلکو ته وهمونه پیدا کیږي وهمیان د خلکو نه جوړ شي نو چرته یو خسته انسان وي نه کنه الکو کې دې شي دا به خضر علی السلام چې ته خړ کې رواني کنه په کندو مندو کې او سو کوي نه خسته شان سړی الکه وې دا به اشتیا خضر علی السلام الکه خضر علی السلام په پات شوی دی خدای بندا په خړونه کې څه کوي هغه د الله پیغمبر او وفات شوی دی دا خبره غلطه ده بډایګان وسم او خضر علی السلام ژوند دی خضر علی السلام ژوند دی خضر او خضر دوه تلفظ صحیح دي وای خضر علی السلام ژوند دی په دې وای خلک وځي په دې شنو شنو زینو په دې خړګو کې ګرځي چرته په دې خړګو ورځي نو خیال کوي ګوره د امت په دې باندې اتفاق دی چې خضر علی السلام وفات شوی او ټول لوی دلیل دا دی چې الله د هر پیغمبر نه دا وعده غسته و چې اخرنه پیغمبر راغی کنه لتؤمنون به ولا تنصرون تاسو هغه باندې ایمان راوړی او دغه مدد وکوي په یو حدیث کې دا راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لو کان موسی حیا که موسی علیہ السلام ژوند دی کنه لما وسعه الا اتباعي هغه هم زما تابعداري کوله نو په کوم حدیث کې راغلی دی چې خضر علیہ السلام راغله او د پیغمبر علیہ السلام مدد کړی په بدر کې راغله په احد کې راغله دی په حنین کې راغله دی خندق کوم ځای کې راغله نو چې دا ثبوت نشته دی کنه نو ګوره خضر علیہ السلام وفات شوی دی ښا ورنه خام خبرات لیکن نه راتلې نو بیا خدا د نبوت د تقاضو خلاف کار دی کنه ځکه چې الله ته وعده غست خام خابه پورا کوله او به خضر علیہ السلام په شان سړی او خسته انسان چرته وی نه کنه نو بیا سوې وای ما پیغمبر په یې خلیدلې دی الته مولوی شپ دا وای ما امام بهنی په لیدلې دی زموږ جمعات کې او پلانې امام مې لیدلې او پلانې مې په یې خلیدلې په یې ښا دا سړی چې وهمي جوړ شي کنه به دا قسمه خبرې کوي وهم چې سړی باندې غالب شي دا وهم دومره خطرناک شی دی مجاهدات الحکمت ویني زموږ استاد موږ ته ول دا واهمه چې دا کنه دا واهمه انسان کې کوم د وهم قوت ته دا په عاقله باندې مزور اوره ده په عقل مزور اوره ده مثال به دې ویو ول په خوش یو کمره ده په کې مړې پروت ده کنه او تا د سګو چې دې مړې شپه وکنو ته شپه کې نه نو عقل خداوي چې دا مړ نه پاسي خو وهم به توجه چې د شپې را پاسي نو هغه وهم په سړی باندې زور اوري وهم دومره خطرناک شی دی نو سړی چې وهمي شي به دا قسمه خبرې کوي چې خسته انسان ویني و امام ابو حنیفه په خبرني ولید پیغمبر په خبرني ولید پیغمبرانو باندې وفات راځي او پیغمبران د دنیا نه تللی دي او حدیث کې چې دا راځي چې احیاء فی قبورهم یصلون په قبرونو کې ژوند دي او منځونه کوي د انبیاء په باره کې دا راځي او دا غینه مراد دنیوي ژوند نه دی غوړي برزخی ژوند ته مراد دی برزخی شهدا او باره کې چې الله فرمایي چې بل احیاء ولکن لا تشعرون ژوند دي خو غوړي دې ژوند باندې تاسو نه پوهیږئ دنیا په ژوند خو مونږ پیوګو دنیا ژوند باندې به الله ولوي چې ولکن لا تشعرون تاسو به نه پوهیږئ ځکه دنیا کې خو مونږ انسانان یو ګرځو را ګرځو خدا د ژوند دی برزخی ژوند دی لا تشعرون الله پیغمبر تاسو به الله تاسو به نه پوهیږئ دې علم می تاسو نه درکړي نو نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون نو څنګه انبیاء د خپل بچو فکر کړو کنه موږ لم د قصد خپل بچو فکر وکړ دی غره د توحید چرته د خپل عقیده پرې نه دی غره چرته د خپل عمل پرې نه دی خپل دین او مذهب پرې نه دی ځکه چې فتنو په دور کې منګه تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون زجر بالتفاخر بخپل نسبونو باندې فخر کوو چې تاسو ته پته نه ده موږ د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې وګوره موږ د يعقوب عليه السلام په اولاد کې نو الله وي په دې کار نه کیږي
پدې کار نه کی تلک امه قد خلت لها ما کسبت تلک امه دای وډلوا د پیغمبرانو د نیکانو خلقو قد خلت چې مخکې تیر شوی دا لها ما کسبت د دې ډلې د پاره بدله دا عمل به کسبت چې دی کړی دیو چې کوم عمل کړی دا غي بدله به ته ملاوي ولکم ما کسبتم استاسر پاره بدله د هغه عمل وی چې تاسو کړی دی ته بخپل عمل باندې نیولې کېږي هغه ته بخپل نیکو عمل باندې بدلی ملاويږي داغه نیکی تعالی نه درکې او ستانه نیکی غل نه ورکې ار سړیو بخپل عمل باندې خلاصيږي نبی صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله عنها وروختله ولې فاطمه ولزان لعمل وکغوري فاني لا اغني عنك من الله شيء زه ګور ته الله د عذاب نه نشم خلاصوله او د خپل ګور یو فرد ترونو ځامن مخاطب کړ چې ګوره هر سړی خپل عمل خلاصي او په اخر کې و فرمایل چې من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه یو سړی چې عمل رست کو کنه د عمل زور پسې نه او د پاتې شو نو نسب نشي مخکې کوله په نسب نه خلاصيږي چې زه خو سید یم او زه خو دغه مده اخون زاده یم او زه صاحب زاده یم په دې نه خلاصيږي یو سړی صاحب زاده دی سید دی د پیغمبر د خاندان نه دی خو بد عمل دی جهنم ته بځي لنډه خبره ده په عمل باندې بخلاصي کو تلک امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون تلک امه دای وډلوا قد خلت چې مخکې تیر شوی دا لها ما كسبت د دې ډلې د پاره با بدله د هغه عمل وی کسبت چې دی وکړی دی چې کوم عمل کړی دا غي بدله بوته ملاويږي ولکم ما کسبتم او تاسو لپاره بدله دا عمل وی کسبتم چې تاسو کړی دی ولا تسالون عما كانوا يعملون او تاسو نه تاسو نه کیږي تاسو ولا تسالون او تاسو باندې کیږي تاسو باندې کولې کیږي عما د اغه عملونو په باره کې کانو چې ودی عملونه چې کول به ولا تسالون او تاسو نه به تاسو نه کړی شي عما د اغه څه په باره کې کانو چې ودی يعملون عمل کوونکی دیو چې کوم عمل کوو نو دا غي د عمل په باره کې به زما واستانه تاسو نه کیږي او ما او ته چې کوم عمل کو نو زما استاد عمل په باره کې و دا غینه ته پوښ نه کی بس خبره ختم شوا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين دیو به يهوديت تخلق را بلل ولدا د هدایت دین دی عیسایانو به عیسایت تخلق را بلل دا د هدایت دین دی لکه وسم لګي د دنیا کې او هندوان په خپل مذهب خوشاله دي سیکان په خپل مذهب خوشاله دي او سیکولر خلق په خپل سیکولریزم باندې خوشاله دي هر چا ځان خپل یو نظام جوړ کړی دی الله په دې باندې رد کوي چې ګور تاسو وایي کنه چې يهوديت خپل کوي عیسایت خپل کوي خو اصل دین چې و خو د ابراهيم عليه السلام دینو چې هغه سو هغه د حنیفیت دینو د حنیفیت د اخلاص دینو د یو الله د بندګۍ دینو هغه مشرک نو وقالوا والبدی اهل کتاب كونوا هودا او نصارى شيء تاسي هودا يهوديان او نصارى يا نصارى او عيسيان شيء تهتدون لا رب اممي فسملار بن بروان شيء قلو تو فرماید الله پیغمبر بل ملت ابراهیم بلکې مونږ روانيګو په دین د ابراهیم علیه السلام پسې حنیفن چې هغه اعلان کوونکې او د ټولو باطل دینونو نه حق تا ټول باطل دینونه پرېخو او حق دین تمایلو حق دین باندې ولاړو نو د حنیف معنا حافظ ابن قیم کوي وای مخلص او مخلص یعنی خالص د الله بندگی کولا المقبل على الله والمعرض عما سواه
نو ځکه استادان معنا کوي چې حنیفا هغه مایل کیدونکو د ټولو باطلو دینونو نه حق دین ته وما كان من المشركين او نو هغه د مشرکانو نه نو د مشرکانو د ډلې نه او علماء په دې کې اشاره ده چې انکم مشرکون ایها اليهود والنصارى مدارک وای ابراهيم عليه السلام مشرک نو تاسو مشرکان يهوديان او نصارا څنګه تاسو ځان ته وای ابراهيم عليه السلام په ملت باندې وای وما كان من المشركين ونو د مشرکان او تاسو مشرکان یې قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق نو ګره د کافر مخه ته د خپل عقیده اظهار کوي ګوره شرمېږي به نه ځنې خلک د ایمان او د اسلام په ښکارا کولو باندې شرمېږي ته مسلمانې شرجي سوې ما نه زه مسلمان یم ستاسو څه عقیده ده صفا وته وای زما د عقیده قرآن زما عقیده ده کنه قرآن می عقیده ده پدې کې څه نقصان دی چې بند خپل عقیده ښکارا کوي نبی صلی الله علیه وسلم دا آیت د سحر د سنتو په دی اولنی رکعت کې لوستا یعنی کله به سورۃ الکافرون ولوستا په اولنی رکعت کې دویم کې سورۃ الاخلاص ولوستا نو بدوانو کې توحید دی نو د خپل ورځې آغاز به د سنه کې توحید د عقیده نه او به د شپې اخرنه مونږ شه دی ویتر نو په ویتر کې هم د الله پیغمبر په اول رکعت کې به سورۃ الاعلى وسبح اسم ربک الاعلى والوسطى په دویم کې سورۃ الکافرون په دریم کې سورۃ الاخلاص نو د ورځې اختتام هم په توحید ابتداء په توحید اختتام هم په توحید نو په دې آیت کې چون کې توحید ده نو نبی صلی الله علیه وسلم بکله کلا د سحر په سنتو کې په اول رکعت کې د آیت والوسطى او په دویم رکعت کې به د سورۃ ال عمران آیات والوسطى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آگم توحید دے توحید دعوت پکې ده نو دا توحید آیت ده ایمان پکې ذکر ده او په روایت کې دام راغلي دي چې دی يهوديانو به تورات لوسته خلقو ته او په عربی ژبه کې به ترجمه کوله ځکه د عربيانو نو خلکو ته په عربی ژبه کې تورات او په عربی ژبه کې نو خلکو ته په عربی ژبه کې به ترجمه کوله نو نبی له سلام نو صحابه رال نو الله پیغمبر وته فرمایل چې لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم هغه چې تاسو ته کوم خبره کوي کنه نو دا غي مت تصدیق کوي مې تکذیب کوي یعنی مت څه وایي چې دا ټیک دی کې دې شو ټیک نه ځکه چې خپل دین روان کړی دی کنه او مت څه وایي چې دا ټیک نه دی ځکه چې دې شي دا د الله د کتاب صحیح چې تحریف پکې نه شي نو مې تصدیق کوي او مې تکذیب کوي هدا شوای قولوا وای تاسو آمنا بالله ایمان راوړې موږ په الله باندې وما انزل الینا او پاغه باندې انزل الینا چې نازل شوی دی موږ ته وما انزل الى ابراهيم او پاغه باندې انزل چې نازل شوی دی ابراهيم عليه السلام ته و اسماعیل عليه السلام ته و اسحاق عليه السلام ته و يعقوب عليه السلام ته والاسباط او داغي اولاد نو ګور په دې کې وسرال کړه نو ما انزل چې دی وی نو بس اقصد مراد چې د الله طرف نه نازل دی اوس د دې سره شریک دي شي دا نه نو بیا به خبر ورانه نقول وای تاسو آمنا بالله من ایمان راوړې په الله باندې وما انزل الینا او په کتاب باندې چې نازل شوی دی مونږ ته وما انزل الی ابراهیم او په وحی باندې انزل چې نازل شوی دی الى ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام او اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام تا والاسباط او داغي اولاد تا وما اوتي موسى وعيسى او په هغه زمانه زمونږ ایمان دی اوتیا چې ورکړی شوی موسی عليه السلام ته او عيسى عليه السلام ته وما او په هغه زمانه زمونږ ایمان دی اوتی النبیون چې ورکړی شوی النبیون نور پیغمبرانو ته من ربهم د طرف د رب داغینا ونحن له مسلمون لا نفرق بين احد منهم لا نفرق
جداواله نه کو منګه بین احد منهم په من د یو داغي کې په ایمان وروړلو کې یعنی په ایمان وروړلو کې منګه فرق نه کو په ټول باندې یو شان ایمان دی چې دا ټول د الله پیغمبرانو اغه د چکم کتابونه راغلی او دا د الله د طرف نو زمونږ په ایمان دی دومره ایمان هم دی په بس خبره ختم شو او پاتې شو په شریعتونو کې فرعي اختلاف نو موږ د محمد رسول الله علیه السلام په شریعت باندې مکلف یو موږ په فروع کې په دې باندې عمل کوو او د مخکنو دینونو هغه خبرې منو چې زموږ د دین سره ټکراو نه چې ټکراو نو دې مطلب بدای چې یا خدای الله منسوخ کړي دي او یا بګی د ځان نور دن نه کړي دي ځان یې ور دن نه کړي نو لا نفرق بین احد منهم جداواله نه کومنګه په مین د یو تنداغي کې په ایمان وروړلو کې ونحن له مسلمون او من یو خاص الله لتابعداري کوونکی من خاص د الله تابعداري ونحن له مسلمون او من خاص د الله تابعداري کوونکی او خاص الله لره تابعداري کوونکی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا ایمان مقبول بکمی اغه ایمان کم چې صحابه را وړو دسی ایمان به معتبری څنګه ایمان چې صحابه را وړو فإن آمنوا پس کچری دیو ایمان راوړو بمثل ما آمنتم به په مثل د هغه چې ایمان راوړل تاسو باغی باندې فقد اهتدوا نو بشک دیو لار ومندلا فإن آمنوا کچری دیو ایمان راوړو بمثل ما آمنتم به په مثل د هغه چې ایمان راوړل تاسو باغی باندې نو فقد اهتدوا نو بشک دیو لار ومندلا اوس په سم لار شو وان تولوا کچری دی واوړل نو فإنما هم في شقاق نو بشک دی په مخالفت کې دی بیا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به علماء د مثل مراد عین دی مثل په معنا د عین دی نو فإن آمنوا پس کچری دیو ایمان راوړو بمثل ما په عین هغه سباندې آمنتم به چې تاسو په ایمان راوړل نو صحابه ایمان پسو په قران باندې کړه د صحابه ایمان پسو سچ قران بیان کړی دی ایمانیات پاغي باندې ایمانو نو ته خلکو مسله جوړ کړی دا وې صحابه مې یاري حق وکنو نو دا استراب د هندستان کې پیدا شوی د مخ کې نه و او مولا چې اختلاف جوړوي نو بس خو د پښنه پښم خان جوړي بیا وړه خبره دومره غټه کې اسمان سر ته وخیږي نو بس دې آیات خبر خلاصه کړي دا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به دا صرف لفظي اختلاف ته ګوره صحابه معیار حق دي یعنی مطلب دا دی نبی صلی الله علیه وسلم په خیبر کې چې کله مسلسل حمله وشو هغه حمله او پس پاکېدلې د شپې نه دا خبر وکړه ول لا اعطين الرايه غدا زب سبا دا جنډه د سړی له ورکوما چې لا يفتحن الله على يده دا په لاس به الله فتح راولي نو صحابه ټول د سحر پته مو انتظار چې کله بسار کی د جنډه مال راکی نو سحر چې کله مجلس ولګید نو اړ یو صحابي د اثر پورته کوي چې مال د جنډه راکی ځکه دا خو نبی رسول الله بشارت اسی مورولې پته خو وي چې دا سعادت ما تر نصیب شي او نبی رسول الله وی چې عین علی سشو صحابه تو وی د الله پیغمبر او بیمار د سترګي خوښ شوی دی او پروت دی ول نه ولې چراغ نبی رسول الله ول سترګي دم کړی ست ټیک ټاک جنډه ول ور کړه نو هغه استو خو ته د سی ورغه ول اول دعوت ورکا دی يهوديانو له نو چې لکه د مخ کلاړه واپس را وګرځید ول د الله پیغمبر سو ته وی ما د سی ته وی ما چې ايكونوا مثلنا چې زمونږ په شان شي نبی رسول الله او دغه څه ته وایي چې ايكونوا مثلكم چې تاسو په شان شي د دې څه مطلب د دې مطلب داو چې څنګه موږ معیاري مؤمنان او دغه شان معیاري مؤمنان جوړ شي چې موږ په سبا ایمان راوړې په حق باندې ایمان راوړې دا مطلب یو کنه نو ګور معیار اصل کې څه شی دی معیار قران او حدیث دی کته ډیر دا مسله وصول دي چې لبرازي معیار قران او حدیث دی او صحابه په دې معیار باندې پوره ختلو نو خبرې وشوه دغه څه لفظي جګړه نشته معیار قران او حدیث دی اے صحابه په دې نو مکلف چې تاسو ایمان نه وړي په قران او په حدیث
صحابونو چې معیاري مؤمنان جوړ شي په څه دي جوړ شي؟ په قران او په حدیث باندې. امام مالک رحمه الله لا يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها. د دې امت د اخرنو خلکو اصلاح به الله په هغه څه کوي پس چې الله د اولنو خلکو اصلاح کړي. اولنو اصلاح پس شي په قران او په حدیث. نو معیار قران او حدیث ته او صحابه چې هغه په دې معیار باندې پوره ختلیو. زبته یو بل خبر وکم. ګور یو د کیفیت د ایمان، یو کیفیت د ایمان دی، یو مؤمن به دی. نو مؤمن به خو هغه څه شي په سبا نشي ایمان راوړل غواړي. نو په مؤمن به باندې چې څنګه صحابه مکلف او د قصې په منګه مکلف یعنی هغه چې په کوم خبرو ایمان راوړي په هغه زمونږ ایمان راوړل د ضروري دي. و صحابه مثلا په ختم نبوت ایمانو او موږ په ختم نبوت ایمان نه دینو بس دا خو ایمان نشه بیا کنه. صحابه په الله باندې ایمانو زمون په الله ایمان نه معاذ الله نو دا خو ایمان نشه. یعنی ایمانیات پکې ټول داخله د مؤمن به او یو کیفیت د ایمان ده. کیفیت د ایمان د صحابه دومره اوچتو دومره معیاري او چې هغه ته ګورې څوک نشي رسیدلی کې وسړی ځان زری زری کې ګنم نشي رسیدلی. یو حدیث کې دا راغلی دی او دا حدیث چې دا په دې سیر علم النبلا کې امام زهبي نقل کړی دی. وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله صحابو نه پس دا ټول انسانان را ټول شي مسلمانان او دا غي ایمان را جمع کی نو د یو ابو بکر ایمان ته نشي رسیدي رضی الله عنه. په یو حدیث کې دا هم راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لو انفق احدکم مثل احد ذهبا که پتا چې یو تند احد د غرم را سر زر صدقه کی نو د صحابي یو سیر ور بشو ته نشي رسیدلی. دا د ایمان کیفیت ته په دې من نیو مکلف کوي. اوس که په دې مکلف وي چې نه هر یو کس د خپل ایمان معیار د ابوبکر د ایمان معیار تر رسي نو څوک به مؤمنان وي. نو که د معیار خبره شي نو ګوري څوک هم د مسلمان نشته د صحابه په شان تا نو په دې باندې موږ نیو مکلف کوي. که وسړی د خپل ایمان معیار د ابوبکر رضی الله عنه د ایمان معیار ته ونه رسي نو په دې باندې مؤاخذه نشته په دې الله موږ نه نیسي او بل مؤمن به دی. نو که په دې معنا باندې صحابه معیار غني کنه نو ماته مسلمان وخه و بیا کنه په دنیا کې څوک مسلمان به د نشته غره که معیار دا معنی او که معیار دا مطلب کوم چې په آیات کې الله بیان کړی دی مؤمن به مرادي چې صحابه په سبا باندې ایمان او پاغي زمنګم نو الحمدلله پاغي زمنګم ایمان دی. نو فإن آمنو پس کچری دیو ایمان راوړو بمسلما پعین اغه سباندې آمنتم به چې تاسو په ایمان راوړی نو فقد اهتدوا نو بشک دی ولار او مندلا. وان تولوا فانما هم في شقاق او کچری دی واوړدل نو فانما هم في شقاق نو بشک دی په مخالفت کې دي. فسيكفيكهم الله نظر دې چې کافی بشي ستاسو لپاره د دین الله زرد چې کافی بشي ستاسو لپاره د دې طرفنا الله ستاسو لپاره کافی دی. پس يكفيكهم الله الله بس ستاسو لپاره کافی کی. وهو السميع العليم او د الله تعالی اوریدون کې دی العلیم په ذات دی په نیتونو د بندگانو باندې. الله ته د هر چا د عمل هم پته ده او د نیت متپته ده. وان تولوا کشر دی واوړدل نو فانما هم في شقاق نو بشک دی په مخالفت کې دي. فسيكفيكهم الله نظر دې چې کافی بشي ستاسو لپاره د دې طرفنا الله. وهو السميع العليم او د الله تعالی اوریدون کې د هر څه او العلیم او په دې په نیتونو د بندگانو باندې. صبغة الله ومن احسن من الله صبغة الله قبول کوي دین د الله تعالی او رنگ د الله تعالی یا صبغة الله رنگ شي پرنګ د دین د الله تعالی کې. ومن احسن من الله صبغة او سوق دې ډېر خسته د الله تعالی نه په دین کې او پرنګ کې. ونحن له عابدون او منګ یو اغلر عبادت کوونکی. ګور دیو په دې خبره باندې فخر کوو رواج داو ور زمنګ رنگ چې دینو دا معمودی رنگ دی. معمودی زیړ رنگ ته معمودی رنگ وي په دې رنگ باندې منګ فخر کوو. نو وبه زیړ کړه وی زیړ رنگ به په ور چولې چینا بوا او هغه کې به چې څوک ولم باو کنه والآن صار نصرانيا حقا وس دې صحیح نصرانی شو صحیح يهودي شو
نو الله په دې رنگونو باندې څه کوي دې رنگونو خو څنګه جوړيږي د الله د دین پر رنگ باندې ځان رنگ کا او باطینی تور باندې ځان رنگ کا د الله په دین باندې مانوي او باطینی رنگ له اعتبار د ظاهري رنگ له اعتبار نشته ده که هر رنگي صبغت الله یوم علماء دا کوي صبغت الله قبول کوي دین د الله تعالی ومن احسن من الله صبغه وسوق د ډېر خسته د الله تعالی نه په دین کې ونحن له عابدون او من خاص د الله ل عبادت کوونکیو یا صبغت الله رنگ کوي ځان صبغت الله پرنګ د دین د الله تعالی کې ومن احسن من الله صبغه او سوق ډېر خسته ده من الله صبغه د دین د الله تعالی نه پرنګ کې ونحن له عابدون او من خاص د الله ل عبادت کوونکیو قل تحاجوننا في الله هو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم وتو فرمایا د الله پیغمبرات تحاجوننا في الله تاسو جګړه کوي زمونږ سره په بار د دین د الله تعالی کې توحید په بار کې زمونږ سره جګړه کوي وهو ربنا او د الله تعالی هو ربنا حال دا چې دا رب زمونږ دی او ربکم او استاد رب دی حال دا ده هو ربنا هغه زمونږ رب ده هو ربنا وربكم هغه زمونږ استاد رب ده ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم او زمونږ د پاره به بدله د عملونو زمونږ ولكم اعمالكم استاد د پاره به بدله د عملونو استاد ونحن له مخلصون او مونږ یو الله لره اخلاص کوونکی او مونږ یو دغه الله لره اخلاص کوونکی قل تحاجوننا في الله اتحاجوننا في الله علماوی فی الله نه مراد فی دینه د الله د دین په اړه کې زموږ سره جګړه کوي فی توحیده ابن کثیر وای د الله د توحید او د یووالي د عقیده په اړه کې زموږ سره جګړه کوي اتحاجوننا بشان الله واستفائه النبي من العرب دونکم مدارک تنزیل تاسو زموږ سره بدی کې جګړه کوي چې الله خپل پیغمبر په عربو کې ول راولېګو په بنو اسماعیل کې ول راولېګو بنو اسحاق کې ول نه رالېګو دا ټول خبره مراد کې دیش قل وتو فرمایا تحاجوننا فی الله تاسو جګړه کوي زمونږ سره فی الله په بار د دین د الله تعالی کې او هو ربنا په بار د دین د الله تعالی کې په بار د توحید د الله تعالی کې او هو ربنا او حال داده هو ربنا اغرب زمونږه وربکم او رب تاسو دې او حال داده چې غرب زمونږه او رب تاسو دې ولنا اعمالنا زمونږ د پاره به بدله د عملونو زمونږه ولکم اعمالکم استاذ د پاره به بدله د عملونو استاذ ونحن له مخلصون او مونږ یو اغله اخلاص کوونکی ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ام تقولون ان ابراهيم واسحاق ويعقوب والاسباط بلکې وای تاسو دیو بدا خبرم کولا چې زمونږ د دین قدیم دی او مخکنه دی نو ځکه د اصل دین دی او تاسو زمونږ د دین تابعداري وکړئ ځکه زمونږ دین مخکنه دی او مخکې غوري لہذا تاسو زمونږ ومنئ نو الله فرمایي چې ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب بلکې وای تاسو ان ابراهيم عاشقنا ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام او اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام والاسباط او دغي اولاد كانوا هودا او نصارى وغي يهودا يهوديان او نصارى يا نصارى او عيسایان قلوا تو فرمایا انتم اعلم ام الله تاسو خپويږي ک الله خپويږي الله خو فرمایلی دي چې ما کان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ابراهيم عليه السلام نه يهودي او نصراني يعقوب عليه السلام د توحید وصیت کړو او تاسو وایي چې نه د يهوديان وي عيسایان نو قلو تو فرمایا انتم اعلم ام الله تاسو خپويږي ک الله خپويږي ومن ازلم ممن كتم شهاده عنده من الله ومن اسلم دیدم الله وی پته د خو حق پټي ظالمانو حق پټي او ته پته ده خو حق پټي الله وی حق م پټوي او من ازلمو سوق دلوي ظالم ممن دا چانا کتم شهادتن چې پټکی دی گواہی کتم شهادتن چې پټکی دی گواہی
او کتم شهادتن پټ کی دے حق علم او د ظالمانه پټیو ومن ازلم وسوق دلی ظالم من دا چانا کتم چ پټ کی شهادتن گواہی عنده د سرا عنده چې د سره دا من الله د الله د طرفنا هغه گواہی سوا هغه گواہی دا و چې دا حق او سچ پیغمبر دی هغه گواہی دا و چې دا اخرنه پیغمبر دی هغه گواہی دا و چې دا قران حق او سچ پیغمبر دی دا قران حق او سچ کتاب دی د الله تعالی نو من ظلم وسوق د لوی ظالم من دا چانا کتم شهادتن چې پټی دی گواہی عنده چې د سره دا من الله د الله د طرفنا وما الله او ندی الله تعالی بغافل خبر عما تعملون دا اغسن چې تاسو کوي تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون تلك امه الله وی دغه خبر مکوي چې تاسو وایي چې دا خو زمنګ زوړ دین دی او موږ پلاني پیغمبر اولاد یو دای او هغه تلك امه دای وډل او الله وی بیا د تویما چې انبیاء ته ځانونه منسوب کوي او نور د پکې سنشتا تلک امه دای وډل او قد خلت چې مخ کې تیر شوی دا لها ما کسبت د ډلې د بار بدله د هغه عمل لا کسبت چې دی کړی ولکم ما کسبتم استاسر پر او بدله د هغه عمل وی چې تاسو کړی دی ولا تسالون استاسر نه بد پوس نه کی ولا تسالون او استاسر نه بد پوس ونه کړی شي عما د هغه سب بارکی کانوا يعملون چودی عمل کون کی استاسنه بتپوس نه تستاسنه بتپوس ونکړی شي عما د هغه عملونو په باره کې يعملون چې دیو دغه کون کی کوم عمل چې غي کړی دي الله به دغه سره خپل حساب کوي او استاد سره خپل حساب کوي سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين الله مونږ چې سوي او سمورت الله به عمل کولو توفیق راکړي الله زمونږ د ناس تقبل وکړه الله دې مسلمانانو نارینو زنانو دې بچو الله وګدنه استوکړه استاد کتاب مینه او محبت راوستلیو الله تو سره مینه او محبت وکړه الله جوړې د خیر او د برکت نړه کې کا الله د قران چې کوم خیرونو او برکات دي الله زموږ د ټولو په جوړو کې واچو د قران خیرونو او برکات موږ تر نصیب کا الله د قران علم موږ تر نصیب کا الله زموږ د اصلاح ذریعہ وګرځوا سمر احکام مجدکړه الله په دې عمل کولو توفیق راک الله رب العالمین توحید په دین باندې موږ ثابت قدم پاتې کا الله رب العالمین زموږ عقیده د هر قسم شرک نه پاکه کا الله زموږ عملونه د هر قسم بدعات او رسمونو رواجونو نه پاکه کا الله صحیح مؤمنان هم جوړ کا ستا خالص او مخلص بندگان هم جوړ کا د انبیاء په نقش قدم باندې روان کا الله زموږ کوم مشکلات او پریشانی دي الله ته ختم کا کم شرعي ضرورتونه دي الله دې حاضر مجمع الله دې پزړونو کې دي ته معلوم دي الله ټول ضرورتونه شرعي ارمانونه د خپل غیبی خزانونو پوره په خپل غیبی طاقت او قدرت باندې الله سره ورسو زموږ د مدرسې د جمعات لنټر ورځې نږدې دي الله د هر قسم حادثاتو نه محفوظ وساته الله په خیر سره ورسو دې څومره ضرورتونه دي الله د خپل غیبی خزانونه پوره کا الله زموږ د مدرسه د خیر او د رشد او د هدایت مرکز وګرځوا څومره طلبه د علم د پر راځي الله موږ له دغه خدمت توفیق راک الله دې بهترین عالمان جوړ کا ربانیین علما ته جوړ کا استاد دین سپاهیان او خادمان ته جوړ کا الله زموږ د پر جاری صدقه وګرځوا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا الله. محمد إبراهيم محمدي